حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په کور کې قید شوی و خلیفه و باغیان ته تو شو باغیان ته تو دی او دی په کور کې غریب ناست دی د قرآن شریف تلاوت کوي قرآن شریف باندې پروت دی عبدالله ابن سلام راغی ورته وی ته د مسلمانانو بادشاه او تا سره دا ظلم دی باغیان ته شو توره ورسره وه وی زه د حفاظت کوم وی عبدالله ابن سلامه وی زه بار خلق مانه وشړه دلته ما سره مو درېږه ما د تلاوت نه مو باسه دی راغی قوم ته وی باغیانو ته وی خلقه ما پیژنې وی په جاهلیت کې زما نوم حسین و سواد سره حسین وی ما له پیغمبر علیه السلام نوم بدل که عبدالله را لکېښه یوه شوه وی دویم څه دی وی زما په حق کې خدای پاک قرآن شریف نازل کړی دا ډیر آیاتونه زما په حق کې نازل دي ومن عنده علم الكتاب دا یو آیات دی ما نه سره یېر شو دا رده په حق کې نازل او ما سره پیغمبر علیه السلام ډیر محبت او ډیره مینه کړې ده وی دا سړی دا عثمان وی دا د پیغمبر علیه السلام خلیفه دی او د هغه د دوو لوڼو خاوند زوم خدای ته وګورئ ما د خپل ښکلي پیغمبر نه یو حدیث اورېدلی دی هغه دا چې وی تاسو ای د مدینې خلکه تاسو سره فرشتې ګاونډ کې ګرځي او سم شی دا سړی مه وجنئ د مسلمان مینه مه تویوئ یعنی بیا به دا فرشتې درنه لاړې شي د خدای غضب به راشي او ما د خپل پیغمبر نه اورېدلی دي چې د الله توره ستاسو نه په تیکې کې بنده ده او که تاسو دا توره یو ځل د تیکې نه راوویسته نو تر قیامته پورې به ګورې بنده نه شي الله الله فی هذا الرجل د خدای نه ویریږئ دې سړي ته ضرر مه رسوئ هغوی څه وی هغوی اخوا کې وي دا عثمان هم مړ کې او دا یهودي هم مړ کې عبدالله ابن سلام یې یاده حضرت عثمان سر روچت وی زما یو خبره اورئ وی خلکه وی تاسو ته خو پته ده چې دا جومات مسجد نبوي دا مدینې ته چې حضور پاک راغی نو اوبه ترخې وې خوږې اوبه نه وې وی او بلکل وی ما د یو یهودي نه کوي واغېسته په خپل ذاتي پیسو او مسلمانانو ته مې وقف که او وی حضور پاک فرمایلی چې چا دا کوي واغېشتله به الله جنت کې اوبه ورکړي ویلو که نه وي او وی کوي چا واغېشوې تا وی مسلمان ته مې وقف که ماله به الله جنت کې کوي راکوي وی بلکل دا منو وی ظالمانو نم دا خپل کې اوبه په ما باندې کړي دي ترخې اوبه څکم خو وی حضور پاک کو فرمایل چې دې جومات له به ځمکه څوک والي که چا واغېشته نو جنت کې به وله الله د دې بدل کې ځمکه ورکوي وی ما په ذاتي پیسو هغه ځمکه اغېشتې ده وی نن مې هغه جومات کې مونځ ته نه پرېږدی وی دا دې منو وی ښه حضور پاک د تبوک د جهاد دپاره چنده غونډوله وی څوک به چنده ورکي وی رالم د نیم لښکر انتظام ما وکړه وی حضور پاک کو فرمایل چې نن نه پس عثمان هر څه عمل کوي د دې به خدای جنت ته بوځي ما د حضور پاک یو لور په نکاح کې وه بیا هغه چې وفات شوه بله یې راکړه چې هغه وفات شوه وی که درېیمه لور وې ابه مې مسوان له ورکړې وه وی خلکو تاسو ته نه معلوم چې زه حضور پاک او عمر او ابوبکر رضی الله عنهما د احد په غر ولاړو په دې غر زلزله راله وی حضور پاک وله خپه مبارکه راوبروله اسکن احد غلی شه احده تا ته پته نه لګي په تا څوک ولاړ دی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر او دوه در باندې شهدا ولاړ دی شهیدان یو عمر او یو عثمان زه یاد کړی قسم دې ډېره مینه یې وه د حضرت عثمان سره یو ځل حضور پاک مبارک ملاستو ډډه یې دقسې والی دې کې حضرت ابوبکر راغی هغې همغسې ډډه والی وه بیا حضرت عمر راغی هغې هغسې ډډه والی وه چې حضرت عثمان راغی زر دغسې کېناست او په دې خپو مبارک وی څادر لاندې پورې خور کړ حضرت عمر ورته وی صاحب وی ابوبکر راغی وی تاسو همغسې ډډه والی وه زر عالم هغسې هم ډډه والی وه
او چې عثمان راغی نو زر کېناستی او زرم په خپو صادره وارکه دا ولې وی عمره د هغه چا نه ولې حیا ونه کم چې د اسمان فرشتې ته حیا کوي نو ای باغیانو وی حضور پاک د احد د غر د پاسه نه دی ویلی چې غلی شه احده یو در باندې پیغمبر ولاړ دی یو صدیق او دو شهیدان یو دیم ویلی دی وی اشهدو گواهان شه انی شهیدون زب شهید کېږم حضور پاک ما ته یو وصیت کړی دی چې یو کمیس بدل الله در کوي ګورې که څوک یې درنه په زور وباسي چې درنه چا پرځای اونه باسي که په زور درنه چا وویستیک ته خو پرځا به چاله نه ورکوي د خلافت کمیس گوان شه زه به شهید کېږم شهید کېږم شهید کېږم ځان ته اشارې کولې وي ګوان شه هغې باندې اثر نو هغه باغیان راغې د قرآن شریف تلاوت ته بیا کېناست تلاوت کوي باغیان پې ورننوتل او د قرآن شریف د پاسه شهید کړ وینې په قرآن د پاسه پرېوتې اوس هماغه قرآن په استنبول کې په ترکیه کې پروت دی قرآن خو ډېر خوږ کتاب دی د صحابو زنکدن په قرآن وتېری ډېر مؤثر او د تاثیر کتاب د قرآن شریف دا څونه اثرات دي څومره کربونه خلک په مخ د ځمکه مسلمانان دي دا د چا د برکت نه دا د قرآن د برکت د حضور پاک په ژبه به لوستی کېده او د الله کلام دی جبریل علیه السلام به راوړه دی غټ اثر په ښځو یې سر وکړه پردې یې شروع کړې خلکو بلونه جمدې خښولې قرآن وایي لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا لونه به نه وجنئ دا فورا اثر چې قرآن آیت به نازلېده په صحابو به اثراتو په ماشومانو به اثرو په مشرانو به اثرو د قرآن عجیبه تاثیر نو قرآن تلاوت به کوئ خامخا کوئ او دا مولانا په دې سبحان تاسو خوش قسمت یاست یو عالم خدای درکړی بچو تم دله قرآن خیو جینکو تم جینکو باندې قرآن زده کې چې دا جینکې دی زر اثر ګورې قبلی تلاوت به کوي ستا بچي الکان دا لونه دی او زامن ته به که قبر کې پروت قسم دی ثواب به در رسېږي د مرګ نه څوک خلاصېږي د دې بچي دا قرآن دا تلاوت دا به تعالی قبر له فایده در رسوي ډېر لوی اثر دی حضور پاک یو ځل صحابه کرام په لاره روانو یو ځای کې خیمه خښه کړه د ځمکې نه د تبارک الذي اواز اورېده هغې ته پته نه وه چې دلته قبر دی ځای وار شوی حضور پاک ته الوی وی صاحب یو ځای کې خیمه خښه کړې وه د ځمکې د لاندې نه هم د تبارک الذي اواز اورېده وی هي المانعة هي المنجیه دا لاندې قبر د مسلمانو تبارک الذي یې ویلې ده په ژوند کې اوس هغه حدیث کې راځي وی په مړي د پاسه په دې انسان به وزرې خوري کی او د الله د عذاب نه به بچ کوي نو قبر کم فایده در کوي دی د قبر اثر دی کم کور کې چې قرآن لوستلی شي اثر به سي په هغه کور به د خدای قهر او غضب نه راځي آیت الکرسی او آیت دی چې دا څوک ماسخوتن اولولي اثر یې څه دی دې کور ته به شیطان نه داخلېږي بعضې بیماری د شیطان د دې ټونګې د وجې نه پیدا کېږي هغې نه به د خدای ساتي د یو صورت خپل خپل تاثیرات دي حضرت آخري بس یو ټکې ویم ختموم بعضې تاسو بوډاګان ملګري دوستان به وایي چې د هجرت دعوت ورکړو چې ته د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته مونږ سره لاړ شه کال باندې پیغمبر علیہ السلام صحابو ته پټ حکم ورکه چې که څوک مدینې ته هجرت کوي نو لاړ دي شي حضور پاک فرمایي چې ما ته الله په خوب کې د هجرت ځای وښو چې هغه شګلنه ځمکه وه او د کجورو باغونو پکې نو لومبې زما ذهن ته دا راغله چې دا یمامه به دا په یمن کې یو علاقه ده بیا راته دا خبره وښولې شوه چې درې ځایونه دي دې دریو کې ستا یو ځای د هجرت دی
یو یمن دی، یو بحرین دی او یو شام دی. خو نصرین په شام کې یو علاقه ده. وی په خوبونو کې الله ما ته دا ښودل او بیا الله هغه د هجرت ځای مدینه منوره وښوله. لکه څنګه چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې به نبی علیه السلام خوبونه لیدل، دغه رنګې د هجرت د پیغمبر علیه السلام د دین د خورېدو د اوچتېدو یو لویه ذریعه ده. نو د هجرت نه مخکې نبی علیه السلام ته الله په خوبونو کې د هجرت ځای ښو چې خبره یې ورته ښکاره کړه چې د هجرت ځای د مدینه منوره ده. نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته حکم ورکړ چې که چاته تکلیفي او څوک هم د مکې نه هجرت غواړي نو مدینې ته روان شي. او د مدینې خلقو نبی علیہ السلام لسره بیعت هم وکړو، هغوی دعوت هم ورکړه چې تاسو مدینې ته راځئ. او ما درته ویلي چې پیغمبر علیہ السلام بعضې صحابه هم لیږلي وو مدینې ته چې هغوی ته تاسو دعوت ورکړئ چې الله د مدینې خلق مسلمانان کړي. یو یو دو کسان روان شو، پټ پټ به تلل چې د مکې کافر خبر هم نشي، او مونږ پټه طریقه باندې لاړ شو مدینې شریفې ته. په دې اولو هجرت کوونکو کې حضرت ابو سلمه رضی الله عنه او د هغه بیبي وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. دی یو ځل هجرت حبشې ته هم کړی و، د حبشې نه واپس رالل مکې مکرمې ته، او اوس یې د مکې نه مدینې ته هجرت شروع کړو. یو دوی دی، یو ورسره یو ماشوم بچی دی. عجیبه واقعه ده. د دې دواړو یو بل سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه. د ابو سلمه او د ام سلمې دومره مینه ده یو بل سره چې یو ځل دواړه کېناستل، یو بل ته وی راځئ چې یو لوز وکړو. د ابو سلمه دا ښځه ورته وایي د ام سلمه وی زما د سره دا وعده ده که ته زما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم. عربو کې خو به دا رواج و چې خاوند به مړ شو نو ښځې به یې زر دویم خاوند وکړو. زما وعده ده چې ستا د مرګ نه پس به زه بل خاوند نه کوم، او که زه مړه شم نو ته به زما نه پس ګورې بله ښځه نه کې چې ما تا دوه په دوه په جنت کې یو. دا خاوند ورته وایي وی زما د سره لوز دی، که ته زما نه مخکې مړه شوې نو زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم، خو ته دا وعده مه کوه که زه مړ شم نو خیر دی تا له اجازت دی که زما نه پس بل خاوند کې نو کولی شي، ځکه زه یوازې ګزاره کولی شم سړی یم او ته خو ښځه یې یوازې ګزاره به درته ګرانه وي. دومره مینه یې وه یو بل سره. او بیا اتفاق دا و چې دا خاوند مدینه منوره کې وفات شو. دا ډېره غمجنه وه. دا وایي ما تورې جامې غوستې وې لکه په غم کې چې خلک تورې جامې چي، او ما وی چې دن به د خپل د مینې خاوند پسې داسې جړا کوم چې د قیامته پورې به خلک د دې یو بل ته حکایتونه کوي، یو بل ته به نقل کوي، داسې جړا به کوم. وی ځان مې تیار که د مدینې یو بله ښځه وه، هغې م را سره ځان تیار که چې مونږ به ویر کو جاړو به. وی دې کې نبي علیه السلام مبارک را دننه شو. وی ما ته یې غږ ونه کړو، خو بلې ښځې ته یې ووی چې د کم کور نه خدای دوه ځله شیطان ایستی دی هغې ته بیا شیطان را دننه کوی. یو ځل د حبشې هجرت شوی دی او یو ځل د مدینې. وی بس زه پوه شم. وی ما ته یو دم وښاو چې دا وایه خدای به دې غم اسان کړي. الله زما د مینې خاوند ابو سلمه او ما سره د حبشې هجرت هم شوی دی او ډېر محبت و. وی داسې وایه چې اللهم اجرني فی مصیبتي، خدای په دې مصیبت کې ماله اجر او ثواب راکړي، واخلف لي خیرا منها، او د دې مصیبت نه ماله یو بهتر خوشحالي راکړي. وی ما وی چې دا دعا خو د پیغمبر مبارک د خولې د دا خو به زه شروع کم، خو زما د خاوند نه بهتر خاوند بلا بل څوک چې ماله به خدای راکړي، د ده په شان خاوند خو بل نشي کېدی. وی الله مې هغه دعا قبوله کړه. وی ماله خدای د خپل خاوند ابو سلمه نه بهترین خاوند راکړه چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاح راوسته. د چا د خو بدل الله نه یېروي،
نو وی مونږ دواړه چې د حبشې نه رالو نو دې وخت کې د مدینې هجرت شروع کېده نو مونږ ته اجازت وشو نو وی زه او خاوند مې مدینې ته روان شو او هغه ماشوم بچی چې کم سلامه دی راسره دی چې روان شو وی زما د قوم خلک رالل او زما خاوند ته وی ابو سلمه ته چې دا خور خو مونږ په تا خرڅه کړې نه ده چې کله حبشې ته په سفرونو ګرځې او کله بل خوا په سفرونو ګرځې دا مونږ خرڅه کړې نه ده که ته چې ته سفرونه کې زه کوه او مونږ له خپله خور لور راکړه وی زه یې جدا کړم خاوند مې یوازې که خاوند خو مې لاړ مدینې ته او زه بچې پاتې شو وی دې کې د خاوند د قوم خلک رالل هغې وی ښه تاسو ښځه زمونږ د قوم د سړي نه جدا کړه دا خو دا ښځه وه چې کوم خی بوتله نو حق یې بوتله به ولې م ترې جدا کړه نو بچې زمونږ کېږي بچې راکې نو یې بچې رانه زما د خاوند قوم یو وی یو ماشوم زویم رانه لاړ خاوندم لاړ وی ټوله ورځ به مې جړل او د مکې صحرا ته به ووتم هلته به مې جړا کوله او ډېره زیاته پریشان وم چې یا خدایه زما د مینې خاوند و هغه هم رانه جدا کامله او زما هغه د مینې بچی هم رانه جدا شو به څه کوم عرب خو سخت خلک دی یا خدایه څه به کېږي وی یو ځل مې جړل په مکه کې او د مکې په دې شاړو بیابانونو غرونو کې د یو انسان راباندې رحم راغی هغه چې رحم یې راغی نو هغوی لاړل زما قوم زما تربورانو سره وته یې وی چې ګوره چې دا د خپل خاوند سره خوشحاله ده په مدینه کې او بل ځای هم خوشحاله ده نو تاسو پې څه کوئ پرېږدئ تاسو خو دې دپاره وایئ خاوند سره خوشحاله ده نو چې ورسره هجرت کوي او سفر ورسره کوي تاسو یې څه کوئ نو وی زما د قوم خلک یې راضي کړل نو بیا هغه سړی لاړ او زما د خاوند قوم والا ته یې وی چې بس دا ښځه ځي خاوند له دا بچې وله راکې نو یې بچې یې راکه ماله نو وی مال یو اوښ راکه وی زه په هغه اوښ یکې تنها سره د خپل بچي نه سوره شوم او مدینې ته روانه شوم څومره سخت سفر دی 400 بلکې 450 کیلومیټر مزل د مکې نه مدینې منورې پورې دی اوس خو لا نوی روډ جوړ شوی دی دا موټر وی دا خو لږ اسانه ده زوړ روډ چې کوم په بدر تللی دی هغه اوږد دی هسه 480 کیلومیټر جوړیږي دا تقریبا 500 کیلومیټر مزل لکه دې نه لاور ته ځئ او په شاړو کې دشتو کې بیابانونو کې پنورونو کې په بارانونو کې یک تنها د خپل بچی سره بچی غیږ کې واغېشته او په اوښ سوره شوره آسان کار خو نه دی وی چې د مکې مکرمې نه لږ بار ووتو تنعیم ورته وایي تنعیم یو ځای د هغې ته ورسېدلو نو عثمان ابن طلحه دی را سره ملو شو دی دغه وخت کې لا کافر و وروسته بیا دی مسلمان شوی دی دی وخت کې لا کافر و نو دی خو به یو بل پیژندل 3 میله چې ووتم روان یم وی عثمان ابن طلحه ما ته وی څه کې وی ما ورته وی چې زه مدینې ته هجرت کوم خاوند مې ملته دی بچی خلکو خو تاسو خو پته وه قوم اجازت راکه او د خاوند قوم بچی م راکه زه م هجرت کوم مدینې ته وی ما ته وی څوک دی د سره وی ما ورته چې هېڅوک را سره نشته وی څوک خو به د سره خامخا وي وی ما ورته چې لا والله الا الله و بنی هذا قسم په خدای که بل څوک را سره وي یو را سره الله دی یو را سره دا بچنګی دی بل څوک نشته لا والله الا الله یو الله دی و بنی هذا بل دا راکوټې بچنګی دی بل څوک نشته وی ښه ویړی را باندې خفه شو نو زما د اوښ مهاري ونیوه او ما سره په ملګرتیا کې روان شو وی دا عثمان نه مې بهترین انسان بل نه دی لیدلی وی چې کله به مونږ دمه کوله وی ده به په قلار زما اوښ سملو او اوښ به یې وتړه او دی به لرې لاړ ما ته به یې شا کړه د یو اونې یا د بوټي یا د کاڼي لاندې به کېناسته او زه به د اوښ نه کوزه شوم ما به خپله جد پوره که دبه مې وکړه او چې کله به زه په خپله پاسېدم او اوښ ته به وختم نو دی به راغی نو زما د اوښ مهار به یې ونیوه نو را سره دا 500 څه کم کیلومیټره مزل وکړه او قبا ته یې ورسولم وی ما ته وی چې ستا خاوند به دې کلي کې د خلکو سره دی نو زما اوښ او زما بچی یې پرېښود او دی رانه واپس له
مو کافر لا مسلمان نه دی لیکن زړه کې دومره محبت او یو بل سره رحم خو د کافر په زړه کې وي نو بویه ته الله د هغې صله هغه عثمان له ورکړه وروسته خدای پاک هغه ته ایمان ور نصیب کړ داسې یو به ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته کېناست ټول خلک پټ پټ بتلل چې څوک هم رونه نیسي وی د الله رسوله زه ځم مدینې ته لاړ شم وی ځه وی زه خو پټ نه ځم راغی د بیت الله نه تو شو او بیت الله په مخ کې اعلان وکړو ای د مکې خلکو زه عمر یم پیژنی مې که مې نه پیژنی څوک نه پیژني ما پیژنی او زه روان شم مدینې ته هجرت کوم که چا کې زوري را میدان ته دي شي نیغ لاړو صحابه تلل اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت ابوبکر صدیق راغی د ابوبکر دا خیالو چې د مدینې دا هجرت هم د حبشې د هجرت په شانتې دی او نبی علیہ السلام به نه ځي او صحابه به ځي وی د الله رسوله زما هم هجرت تړه کېږي که دې خوښي زه به مدینې ته لاړ شم وی ته یې سار شه ما پورې سار شه وی صاحب ته به ځې څه هجرت به کې څه وی انشاءالله چې خدای ما ته اجازت وکړي ته ما ته یې سار شه بس پوه شو دوو خانې واغشتې او په هغه دوو خانو باندې به د کیکر دا پاڼې خوړلې دا ګیاګانې چې سربي شي ځکه د هجرت خو 8-9 ورځې سفر دی هغې سربې کړې چې سربې یې کړې بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی یو ځل نبی علیہ السلام د غرمې راغی د غرمې به داسې وخت و چې عموما به څوک د کور نه بار نه وتل مکه کې ګرمي وي نو څوک به نه وتېدل دا خبرې ولې کوي دا ملګري ته خبرې مه کوي شروع ولې کوي د غرمې به څوک د کوره نه وتېدل عموما به خلک ودو وی نبی علیہ السلام راغی په سر مبارک صادر اچول چې وی څنګه را دننه شو وی ما ته فورا ابوبکر صدیق ته مونږ الوی چې صاحب نبی علیہ السلام راغی وی دا وخت خو د ګرځېدو نی غرمې خو خلک ودي خو سلانجه پیښه ده ساجتې دی راغی وی چې راننه وخت وی اخرج من عندکا چې څوک در سری دا بار وباس یو پټه خبره کړه وی صاحب بل څوک نشته دوه لوڼه مې دي یو بی بی عایشه ده او یو بی بی اسما ده بیا باری څوک نشته وی قد اذن لی فی الخروج وی ما ته خو د هجرت حکم وشو وی الصحبه د الله رسول زه د ملګرتیا درخواست کوم ما ځان سره ملګری کا وی ته مې ملګری وی دوه خانې مې اخیستې دي یوه ستا نبی علیہ السلام په پیسو بالم اما بغیر ثمن فلا بې پیسو نالم وی صاحب ما تاله اغشتې ده وی ټیک ته چې ما له دې اغشتې را خو پیسې به در کوم په سوچ دې اغشتې به در کوم علما وایي ولې نبی علیہ السلام دلته خیراتي قبوله نه کړو پیسې یې ورکړې د هجرت یو عظیم سفر دی او ډېر لوی د ثواب سفر دی نو د پیغمبر علیہ السلام مقصد دا و چې دا زه په خپله وښو کوم چې دا لوی ثواب ما ته هم میلو شي وی صاحب کله به ځو بس وی انتظار کوه ته چې کله رالم ځو به او چې دې خوا صحابه یو مدینې ته تلل د مکې په خلکو م هیبت راغی چې دا خو که یو دوه درې داسې ځي مکه خو به موږ ته خالي پاتې شي دا به څه کېږي او که دا مسلمانان ټول ووتل او بار یې ځان له ملګري پیدا کړل او سبې زموږ په مکې حمله وکړه نو بیا به څه کېږي نو دوی یو میټینګ وکړو مکه کې ابو جهل او دوی راغونډ شو او یو میټینګ یې وکړ لګیا دي مشوره کېږي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ دوی ستا متعلق سکیمونه جوړول لیثبتوک چاوې وی لکه داسې کار به وکړو چې مړه به یې کړو چاوې قتل او به یې تړو جیل کې به واچو بند به دا ابو جهل هم پکې دا شیطان هم پکې دی یو نجدي شیخ په شکل ناست وی زم تاسو چې څه مشوره کوئ زم د نجد د علاقې د یو قوم مشر یم ما هم شامل کې خری بدله در ډېره ښه وی صاحب کوټه کې به بند کو او جیل کې به یې واچو دا شیطان پاسید وی نه دا رې غلطه ده ځکه غلطه ده چې د ده لوی قوم دی یو 10 ورځې به جیل کې وساتئ 20 به وساتئ میاشت دا قوم به د نه خلاص کړي
بل کس پاسید وی زما تجویز دا دی چې بار به وشړو وطن نه به وباسو دا شیطان بیا پاسید وی دا غلطه خبره ده وی دله خدای داسې خوږه خوله ورکړې ده چې کدیم بار وویسته ځان سره به ملګري برابر کې در باندې به حمله وکړي ابو جهل پاسید وی زما خدا رې ده چې مړ به کو بس قصه به خلاصه شي دا شیطان چې د سپینګری په شکل ناستو دی پاسید زنده باد داره ټیکتا خو یره وجنه به څنګه د خلوی قوم دی څوک به وجني د قوم دشمنه ته به څوک غاړه ایږدي وی داسې به وکړو چې د هر قوم نه به یو کس را پاسي او په شریکه به په حمله وکړو نو د قوم به د چا نه بدلوي ټول کلي نه خو بدل نشي اخیستی بس وی دا په دې فیصله وکړې خدا شیطان ورته وی زر دا فیصله وکړې ګورې وی بس بېګاله دا فیصله بېګاله به هر قوم نه یو کس را پاسي چې دې خبر نشي او موږ نه بار ونځي او د کور نه ګېټ چاپېره به ترې تو شو او چې بس حمله به پې وکړو بس په شریکه به یې مړ کړو مسله خلاصه شو ایاذا بالله الله جبریل علیه السلام نبی علیه السلام له راولېږي چې د دوی میټینګ شوی او څه خبرې شوی وې د ټولو نه خبر کړ وید یمکرون بک لیثبتوک ستا متعلق دوی دا سکیم جوړ کړ چې یا خو دې تړي او یقتلوک یا دې وجني او یخرجوک او یا یې د وطن نه وباسي او دې سکیمونه جوړی یمکرون ویمکر الله و الله وی زم یو تدبیر دله جوړوم دی بخپل سکیم او مکر خفیه په پټه طریقه د چا خلاف سازش ته وایي په پټه طریقه سکیم او سازش چې دی والله خیر الماکرین الله وی دوی دې خپل تدبیر جوړ کړي ستا خلاف زم یو تدبیر جوړوم زه به دې وباسم هېڅ فکر چې ونه کړي نبی علیه السلام په کوټه کې خپل کټ کې پروت دی په کور کې او د مکې ده هرې کورنۍ یو کس راغی او تورو په لاس ګیر چاپېره مسلح علاقه محاصره کړه بس ورځو پې چې کله شپې نیمه تېره شي او پې حمله کوو هلته جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وی کافر راغلی دی او ګیر چاپېره درنه تاو وسلو په لاس او د هر قوم مشر پکې شته ستا دپاره به زه هدایت در کوم لږې شګې به والې او راپاسه او دا شګې ونوله او د الله به دا شګې له دوی سترګو ته وردننه کي او ته به ترې نیغ ودېس پروا چې ونه ساتې ګوره یمکرون دی هم خپل سکیم او سازش جوړی خو لیکن الله وی زه به هم یو تدبیر جوړوم یو طریقه به جوړوم والله خیر الماکرین د الله تدبیر ته څوک بیا نشي رسېدلی چې څنګه نبی علیه السلام را پاسې دا شګې یې واغېشتې او وینوستې او دا آیت یې ورسره ووې چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا ومن بین څنګه فاغشیناهم فهم لا یبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه د دې دا مخونه دی رسوا شي دا نظر دی ړوند شي هغه شګې ولوستلې الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ور ورسول الله فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما وی دا ویشتل خو تا کړي دي بېشک خو دا تا نه دي کړي دا مونږ کړي دي دا چل د ویشتلو د ته مونږ ښولی دی او دا ویشتل د خو ظاهر د ویشتلو سترګو ته رسول خو ستا کار نو دا زما په لاس یو بس چې هغوی سترګې مږلې نبي رسام ته نیغ ووت نیغ لاړ حضرت ابوبکر صدیق کر الله ابوبکر صدیق ته وی شابه روزه هغه مخکې نه په تمه کړی بی بی اسما زر زر ولا سامان تیار کړ سخته روز ده اوس چې نبی علیه السلام سره د حضرت ابوبکر نوزي او د هجرت په سفر دی او ناګهاني ځي فورا نو کور څه نو لږ ستوان یې ولا فورا تیار کړل ستوان او څه نور څه سامان وغې ولا یو بوجګۍ کې واچول د تړلو تار نو چې په هغې ولا سر وتړي نو بی بی اسما یو کمربندو یو نطاق به ورته وي پخوا د ښځو به د دې پرتوګ د پاسه اچو د حفاظت د پاسه زر یې هغه کمربند اوس پړده ویش او په بین نو په نیمې ولا د هغه بوجګۍ خلو تړله او نیمې ولا په هغه سامان کې کېښود چې دا به ستاسو درستخاني که په لاره پسې خوراک مراک کوئ
دی ورکړل ولا او دواړه ووتل او دوی ته یې وی چې چاته غږ مه کوئ پټ یې پوه کړل خو موږ نیغ فی الحال مدینې ته نه ځو موږ ځو او په غار ثور کې بر یو غار دی په جبل ثور کې هغې کې به موږ یو څو شپې تېرو بیا به مدینې ته ځو ګوره الله ورته دا چلو خو چې که موږ نیغ اوس ځو خو دوی راپسې دا لارو باندې راځي لانجه جوړېږي نو موږ به ته یو 3 ورځې پټ شو دوی به منډې ترړې ووایي دوی ته پته ولګي چې سړي خو رانتلي دي موږ به دلته یو نو چې کله خلک ښه په قلار شي بیا به مدینې ته ځي کافر خو اوس ګیر چاپېره ولاړ دی چې ولاړ دی یو سړی پرې راغی وی څه ته ولاړ یې وی د فلانکي انتظار کوو حمله به پرې کوو وی خو ما ولید داسې لاړه ما ولید اوس داسې لاړ وی څنګه داسې لاړ وی دا په سرونو دا خاورې د څه پرتې دي نبی علیہ السلام وی دوی سترګې مګلې ما ته بق بق کتل او زه مخکې تېر شوم او زه یې نه لیدل همدغسې ده رب العالمین چې د چا مدد وکړي که نه قسم دی که څوک هغه ته پوټې نقصان نه ورسوي خو چې الله د چا مدد وکړي الله یې مدد وکړي دوی ورلل شپه ورو تېرېږي په دې سوړو کې ګوري چې خوند یې ونه که په کور ورننوتل چې ورنه راوتل حضرت علي د پیغمبر علیه السلام په بستر هملاستو هغه یې راونیو ملګری څه شو وی ما ته څه پته لګي څه شو وی دی نو ستاسو مخکې ووته که وی زموږ مخکې څنګه ووته وی لاړ ما ته پته نه لګي او علي صاحب یې په دې خپله بستره دی دپاره سملولی و چې نبي علیه السلام سره د کافرانو امانتونه پراته ګوره دې وخت کې به یې مو سره امانتونه کېښودل امینو وی چې کله سار شي دا امانتونه خلکو ته واپس کا او تم مونږ پسې مدینې شریفې ته را روان شي هغه نظر بند کړ خو بس په هغه خو کار نه کېده نو بیا خو شي که پرېښود چا وی هلک ابوبکر کره به پټ شوي ځکه هغه سره ډېر تعلق و لاړل حضرت ابوبکر صدیق سره بی بی اسما وی چې راننوتل وی ما ته پلار دې څه شو وی چې زه نه یم خبر چېرته وتی دی ما ته پته نشته نو ابو جهل داسې یو مضبوطه سپېړه ماله راکړه حالانکه ظلم دی اوس پردی جینۍ له ولې سپېړه ورکوې وی دومره مضبوطه سپېړه یې راکړه چې زما په غوږ کې والی و هغه ماته شوه رانه لاندې پرېوته بس دوی ساړه شو اور پې بل شو چې خدای دا څه شو زمونږ سړي څه شو قرآن حکیم کې الله فرمایي الا تنصروه اے د مکې خلکو که تاسو د سره مدد نه کوئ فقد نصره الله الله ورسره مدد کوي ویې که ورسره اذ اخرجه الذین کفروا دا عامو خلقو ته یوازې د مکې ته نه عامو خلقو ته الله اعلان کوي که تاسو بالکل پر د نبی علیه السلام مرسته پرېږدئ او مدد نه کوئ نو ولې زه نه یم څه فقد نصره الله ما هغه وخت کې د مدد کړی چې کور نه دشمن ګیر چاپېره ته و اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین د خلکو د کافرانو وویسته او 2 کسانو ثانی اثنین 2 کسانو ویویستل نو چې دی لاړل غار ثور ته یو روایت کې راځي چې د مکه کې د قایفین ډېرو علم قیافه ورته وایي د دې قدم نه پته لګئ چې دا د چا قدم دی نو هسې نه دی به مونږ پسې راځي د مونږ د قدمونو نه پته لګئ نو ابوبکر صدیق حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوږه که په هغه غر کې چې صاحب چې ستا د قدم نښه مخکې نی لږ دې په شا وړم نو د غاره پورې یې وړم نو غار کې دننه شو چې غار کې دننه شو الله وله مدد وکړو قرآن حکیم کې الله فرمایي چې الله وی فانزل السکینة ما په خپل اطمینان راوسته سکینته ټینشن مې ولا ختم کړ بنده خو پریشان که نه یو دشمن دلته رانشي بچی را لمړه نه کړي بل څه غم پېښ نشي نو انزل سکینته علیه قرآن کې الله وی ما پې اړه کې ولا اطمینان واچو بېغمه مې که ټینشن مې ولا ختم کو وایده بجنود لم تروها او داسې لښکرو باندې مو ولا حفاظت وکړه چې چاته په نظر نه راځي تاسو هغه لیدلې نه دي او نه تاسو وینئ هغه څه دي هغه دا چې د غار په دې خوله کې خدای یو بوټی زرغون کړ
او جولاګي راغی عنکبوت ورته وایي هغه پکې زر جاله جوړه کړه او یو کمتره راله صحرایي هغه پکې ځان له جاله جوړه کړه او پکې کېناسته وږی پکې واچوي ګوره په یو رکوټي بوټي وله خدای حفاظت وکړو او د جولاګي د کور نه کمزورې کور بل نشته قرآن کې الله فرمایي ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت وی په ټولو کورونو کې بیکار او کمزورې کور د جولاګي دی چې هوا هم پرې راشي نو کور یې ختم کړي په هغه کمزوري کور خدای د پیغمبر علیه السلام دفاع وکړه الله چې کوي د جولاګي په کور هم د انسان دفاع کولی شي که نه شي کولی او چې الله وغواړي نو په یو رکوټي مخلوق هم انسان هلاکولی شي لکه په ماشي نمرود هلاک کړ ماشي څومره کمزوری شی معمولی لاس سره دې وجنګېد نو دی به مړي لیکن خدای پاک چې کوي نو په رکوټي طاقت د بنده مدد کولی شي او په رکوټي سیز بنده هلاکولی شي په ماشي نمرود هلاک کړ غر کې کپې او د جولاګي د جال کمزوري سیز باندې د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړو او کمتره په حیواناتو کې کمزوري بېزړه حیوان دی په هغې ول حفاظت وکړو بی بی اسما با او هغه غار ډېر اوچت دی غار حرا نږدې ده او غار ثور ډېر لوی دی ډېر لوی مزل دی ډېر اوچت دی چې کوم سړی بلدي د غر د خطو خو ټیک تا لیکن چې کوم نابلدی که نه نو دوه نیمې 3 ګنټې کې به ورته رسېږي اسان کار نه دی ډېر زیات مزل دی کم از کم به 1.5 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره د ویخ نه سره پورې مزل به بلکې دې نه به هم زیاتي غار ثور ختمیږي نه په نظر درته نه ښکاري چې خدای دا څومره غر دی او د یو غر ته به وخیږي نو بیا به ترې روانېږي نو بل ته به ځې هغې ته به خیږي نو بیا به راتاویږي نو ډېر زیات مزل دی پکې بی بی اسما به څه چل وکړه ډوډۍ به یې پخه کړه د ابوبکر صدیق خاندان چې د دین کم خدمت کړی دی داسې خدمت په بل خاندانو کې ډوډۍ به یې پخه کړه سامان به یې برابر کړ نو دې زنانه ذات به دا سامان او دا ډوډۍ واغېشتل ماسخوتن د شپې نو په دغه لاره به روانه شوه دا 3 میله مزل به وکړو نو بیا به د غار ثور نه روانه شوه د ویښ د غر نه نو د غر څوکې ته به وخته نو پیغمبر علیه السلام او ابوبکر صدیق له به یې هغه ډوډۍ ورکړل دا 3 شپې دی دا غریب دا خدمت کړی یارم شته چېرته ځې څوک یې ونه ویني ښځه ذات ته او په غر کې دومره لوی مزل اسان کار خو نه دی بی بی عایشه ماشومه راله دغه وخت کې بی بی اسما هم د دومره عمر نه را عمر یې کم دی د ابوبکر صدیق پلار ابو قحافه دی وخت کې لا کافر دی مسلمان شوی نه دی د مکې مکرمې د فتح پر ورځ مسلمان شوی و راغی چې خبر شو دې نوسو له راغی وی بچې پلار هم څه شو وی لار جوړو وی اوتلی دی وی داسې معلومیږي چې تاسو به نارې پرېښې یې څه به یې درته پرېښې هم نه نار به یې پرېښې واقعي چې کله پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوه وکړه 10,000 درهم ابوبکر راوړل او پیغمبر علیه السلام ته یې کېښودل 10,000 وی دا په غریبانانو باندې چاته تکلیف یې نه وي مسلمانان راځي نو دا هغوی له ورکوه 10,000 درهم او د هجرت په موقع سره 6,000 درهمو هغې ځان سره واغېشتل مدینې ته روان شو وی تاسو خو به نار نه ورپرېښې بچې هېڅ به هم درته نه یې پرېښې نو دې په سترګو ړوندو نو بی بی اسما دونه هوښیاره وه چې هغې زر یو تیلی د کاڼو ډکه کړه او الماره کې کېښوده وی بابا راشه نو دې یې بوته او په هغه تیلی د کاڼو یې ورې لاس کېښود وی دومره پیسې یې راته پرېښې دي وی ښځه بچې ما وی ګنې نارې پرېښې قسم دې پرون د حضرت ابوبکر په واقعاتو کې په مناقبو په صفاتو کې په ترمذي شریف کې تیر شو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټولو خلقو نه زیات احسان په صحبت ملګرتیا او په مال کې چې
به د هغې خپل احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د پیغمبر علیه السلام هم ورسره ډېره زیاته مینه وه، انتهایي زیات محبت او انتهایي زیاته مینه یې ورسره. او دی فرمایلی و په کوم قوم چې هغې کې ابوبکر موجودي نو بل څوک مناسب نه دي چې د دې قوم امامتي وکړي. دا خلافت ته اشاره کوي. بادشاه به امام چې ابوبکر موجودي بل څوک د امامتۍ لایق نشته، دی به امام. او د جومات دروازې چې څومره دي ټولې بندې کړې سوا د ابوبکر د کړکۍ نه، د کړکۍ کولو پرېږدې باقي ټولې بندې کړې. دا ډېر صفتونه شوي دي. یو بیبي ولاړه د نبي صاحب نه سماله غوښته، وی سار له راشه. بیبي ورته وایي صاحب که سبا مې ونه مونتې بیا لکه که سبا ته وفات شوی وي وی ابوبکر له ورشه بدل کړي. دا هم د هغه خلافت ته اشاره. او یو ځل یې وویې وی فلک کې مې یو ارمان دی، ارمان مې دی پړه کې، او دا دی چې نبي علیه السلام کله هم څه وغواړي نو زه خو په منډه د کوره راوړم، په منډه یې راوړم. خو ارمان د خدای نه دا سوال کومه چې زما دا جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼي نو څه خبرې. لکه چې زه خپل جیب ته لاس دننه کوم خو چا سره مشوره نه کوم که نه. څوک چې جیب نه څه شی راوباسي چا سره مشوره کوي نه. جیب ته چې دقسې نبي علیه السلام ته ضرورت شي او د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس منډي او ما نه تپوس هم نه کوي یو شی ته وباسي، دا مې په اړه ارمان دی. دومره مینه وه د نبي علیه السلام سره. نو چې ننوتل غار ته نو حضرت ابوبکر ورته وایي صاحب ودرېږه دا غار مخکې را صفا کړو. ټول غار یې صفا کړ او غار کې سوړې وې، هغه شال غار و. نو خپل څادر یې وشلو او په هغه سوړو کې یې ورکړ. یو سوړه پکې پاتې شو یا یو دوه سوړ. نو دې مخکې ور دننه شو او نبي صاحب ته وایي اوس را دننه شه. نه یې کې خپله پونده کېښوده په سوړه کې. نو پیغمبر علیه السلام راغی ورو د سینې ته ډډه وواله او د غار ته ډډه والله. نو جلال الدین سیوطي هم لیکي، نورو کتابونه هم لیکلي دي چې دننه په دې سوړه کې چې ته مار و مار هغه لاره باندې کوشش کوي د وتو او نوځي ناګرې د حضرت ابوبکر دې خپله ټک ورکړی. بیا اوس بیا هم خپه نه لر کوي، حالانکې د مار څومره سخت زهر وي، که بل سړی څومره چغې به یې والې وي بیا هم خپل لر کوي چې اسې نه خپل لر کم او دا مار روزي پیغمبر علیه السلام ونه خوري. او اوښکې ترې روانې شوې، هغه اوښکې د نبي علیه السلام په مخ مبارک پرېوتې. راویښ شو ابوبکر خیر دی؟ وی صاحب دې غار کې مار دی. څه شي وخوړلم؟ وی دې خوا کړه، خپې دې خوا کړه. پیغمبر علیه السلام مبارک خپلې لاړې مبارکې راواغېستې او د هغه په هغه پونده باندې پورې کړې. حضرت ابوبکر وی چې څنګه لاړې زما پوندې له ورسېدې، وی ما وی چې نه څه شي خوړلی ما نه راته درد شته. خبره ختمه. زه وایم ویم د هغې سینې نه خوش قسمته سینه بله کمه ده چې حضور پاک ورته ډډه والې ده، او د هغې پوندې نه خوش قسمته پونده به بله کمه چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تو شوي. ډېر لوی د منقبت خاوند دی او د فضیلت خاوند دی. او سیوطي صاحب پکې یو واقع بل هم لیکلی چې نبي علیه السلام د مار نه هم تپوس کړی دی دا ولې دی وخوړ. د حیواناتو سره هم پیغمبر علیه السلام خبرې کړې دي. دا معجزه ده، د معجزاتو بیان به درته انشاءالله یو جمعه کې کوم. وی صاحب دې ځای کې راګرځېدم او عیسی علیه السلام روان ملګري ورسره نو وی چې د نبي آخر الزمان به دې غار ته ځي او دلته به یو درې شپې کوي. نو زه ځکه دلته پروت وم، وی نن را باندې خوشبویي ولګېدل. نو راتلم خو لار بنده و نو ما ځکه ټک ورکړی. کافر خواره دي ګرد هغه قدمونو نښې والا ایا ځان سره که هغې ورته وایي چې په دې لاره تللي دي چې غار ثور ته لاړل وی دې ځای پورې خو یې قدم شته خو له دې نه مخکې قدم نشته، دې نه مخکې نشته. نو غار ته ور ورسېدل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته د الله رسوله هغه دې کافر دي او غار نه خو ورسېدل.
او چې متیازې کولې نو غار طرف ته مخ کړې. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي وی ابوبکر که دوی مونږ عید لیدلې نو مونږ ته به متیازې کولې مونږ نه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر ته څه وایي وی مغم مکوا فکر مکوا ان الله معنا الله مونږ سره دی. نو دلته بعضې خلک سوال کوي وی ابوبکر ډېر یریده وایي. رونو یو حزن دی حزن یو خوف دی یرې ته خوف وایي لا تخف. حضرت موسی علیہ السلام ته الله وایي لا تخف مه یریږه انه لا یخاف لدی المرسلون. پیغمبر چې مونږ سره یې ولې یریږي خوف روع ورته وایي یرې ته. فلما ذهب عن ابراهیم الروع ابراهیم علیہ السلام باندې یو ځل هیبت راغلی و ایرت لاړه. نو خوف او روع یرې ته وایي حزن خو یرې ته نه وایي دا معنا غلطه ده چې لا تحزن مه یریږه لا تخف کوي نو بیا به معنا مه یریږه لا تروع کوي نو دا معنا به وچې مه یریږه. حزن څه ته وایي حزن هغې غم ته وایي چې چاته د بل چا نه پیښ شي لکه زوی ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي مال ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي هغې فکرمندۍ ته وایي هغه سوچ او فکر ته وایي چې د بل چا نه ورته ورسیږي. نو نبی ابوبکر سره د ځان یره نه وه چې ما به څوک مړ کړي په پیغمبر علیه السلام فکرمند و چې نبی علیه السلام ته څوک تکلیف ونه رسوي. لا تحزن معنا څه لا تحزن زما متعلق فکرمند کېږه ما زما متعلق سوچ او فکر او غم مه کوه ان الله معنا الله به زما مدد کوي او ستا به مدد کوي. او لصاحبه لصاحب الغار نه وي د غار ملګري نه لصاحبه خپل ملګري ته وایي. یو کافره بل ته وایي هلکه وایي په دې غار کې چېرته دننه نه وي ابو ته وایي د غار په خوله کې چې کومه اونه ده دا خو د نیکه نه مشره ده او چې دې لاره باندې تلل نو دا جولاګي دا جاله نه روانېده او د کمترې دا جاله نه روانېده بېوقوفه نو ترې روان شو. د پیغمبر د حضرت ابوبکر صدیق یو غلام عامر ابن فهیره هغه به ګډې چیلې سرولې نو د دې غار خوا کې به یې سرولې د دې غر ویښ کې نو چې شپه به شوه او نور شپونکیانو به ګډې چیلې اخوا دې خوا کړې نو ده به زر وشړلې غر ته به یې وخېجولې نو هلته به یې تپې واغېشتل نو حضرت ابوبکر او په نبي علیه السلام به یې وڅښل. او ابوبکر صدیق زوی چې دی دی به د شپې ته نو دروازې به دې ګرځېدلې روښیار و د کافرانو ټولې خبرې به یې واورېدلې نو د شپې به لاړ په تیاره کې نو د نبي علیه السلام سره به یې شپه وه نو ټولې خبرې به یې ورته وکړې نو پېشمني به ترې را روان شو چې خلکو ته اړو پته ونه لګي چې دې بار دی د سهار وختي به کلي کې و چې څوک ترې خبر نه شي. 3 ورځې نبي علیه السلام مبارک او ابوبکر په دې غار کې تېرې کړې چې ورته پته ولګېدله چې اوس به د کافرو خبرې غلې شوي نو بیا یې ورته ووایي چې اوس داسې وکړئ یو سړي سره یې د مخکې نه خبره کړې وه د هغې سړي نوم عبدالله ابن اریقط او هغه سړی کافر و خو د لارې ښودونکي ماهر و. دا به قانون چې دي کې به دا ماهرین خلک به په هر کلي کې هغوی ته به لارې معلومې وي نو قافلې چې به تلې که نه قافلې خو به د میاشتو په منزل تلې نو یو لار ښودونکي به ورسره و هغه به ورسره په اجرت او په کرایه ته هغه به ورته لاره ښوله دا لارې بار چاته نه وي چې قافله روکه نه شي په بل طرف لاړه نه شي. نو دا عبدالله ابن اریقط د لارې ماهر و د سره یې مخکې نه په پیسو خبره کړې وه وی مونږ به مدینې ته بوځي خو په داسې لار به بوځي چې ناشنا لرئ هغه یې بېغمه اوسئ او د مخکې نه یې ورته اوښانې مواله کړې وې نو هغه اوښانې 3 ورځې پس راوستلې غار ثور ته او نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق راوتل 2 اوښانې وې یو پیغمبر علیه السلام او یو ابوبکر یو هغه عبدالله ابن اریقط او چې چاته لار معلومه وه او یو د پیغمبر ابوبکر هغه غلام عامر ابن فهیره دا د 4 کسانو قافله روانه شوه او د دریاب په غاړه په غټه لاره یې بونه تلل دریابي لاره باندې په ناشنا لاره یې روان کړل مدینې منورې ته. نو چې دوی کله د مکې نه غار ثور ته تلل نو دا د زبرګې 28مه ورځ وه
او د زیارت ورځ وه. نو په غار ثور کې جمعه خالی او اتوار 3 ورځې تېرې کړې، 28 29 او 30. او د شعبان دا د زبرګې میاشتې اخر و، نو رجب پسې بیا شعبان راځي. د شعبان بیا په میاشت کې دوی روان شو دا په لومبي چې 28 29 30 نو په لومبي تاریخ د ګل په ورځ بیا د غار ثور نه ووتل. او راتلونکې ګل په ورځ 8 ورځې په لاره تېرې شوې، راتلونکې ګل په ورځ باندې په 8 تاریخ مدینې منورې ته ورسېدل. دا رجب نه د خطا شم، د سفر اخیری و، د سفر 28 وه. نو د 28 28 29 او 30 د سفر دا په غار کې تېره کړه، او د ربیع الاول په لومبي تاریخ د ګل پر ورځ روان شو، او په 8 تاریخ د ربیع الاول د ګل پر ورځ قبا ته ورسېده. دلته د مکې خلکو میټینګ وکړ، ویې لکه داسې کار دی چې سړی رانووت، قصه روانه شوه. نو اعلان یې وکړ، وی که چا نبي علیه السلام جمدې راوسته او یا د هغه سر راوړه، هغه له به د 100 خانو انعام وی. 100 خان داسې دي لکه دې زمانه کې چې 100 قیمتي موټر یې څوک چا پسې انعام کړي، او ډېر قیمتي شي، خو اوس هم ډېر قیمت شی دی. 100 خانو انعام یې وویسته. دا بدماشانه اجرتي قاتلان خواره شو ځای په ځای. خو نبي علیه السلام خو دلته غار کې دی او دوی لارې ګوري، پیدا یې نه کړ. او چې پیغمبر علیه السلام کله روان شو په دې اوښه او د مکې نه بار شو، نو دې مکې ته یې مخ کړی او ډېر یې وجړل. خپل وطن پرېښودل اسان کار نه دی. مکې ته یې مخ کړی، وی ما احبک الی من ما ته څه خوښ ښکاري، ډېر زیات مې خوښ ارمان که ستا قوم زه نه وې ویستلی او ستا قوم زه په هجرت نه وې مجبور کړی، ما سکنتو غیره کې، نو ما به بل ځای ژوند نه وې تېر کړی. او بیا روان شو د مکې مکرمې نه ووتل، قافله روانه شو. یو لوی بدماش دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې مونږ لاړو، وی دغه ورځ مونږ پوره مزل وکړ او د شپې مزل وکړ او سار لم مونږ د 10 بجو پورې د غرمې پورې مزل وکړ. یو شان ریګولر متواتر. نو یو ځای کې یو ګټه مې ولیده، غټه وه، د هغې سوري ته مې وکتل. نو یې زه ورغلم چې د دې ګټې سوري لاندې نبي علیه السلام یو پټې دمه شي، ځکه یو شان سفر دی. نو یو شپونکي و هغه سره ګډې چیلی وي، وی هغه هم هغه ګټې خواله را روانو، هم د سوري په نیت را روانو. وی زه ترې مخکې شومه، نو ما په هغه سوري باندې یو څادر خور کړ او نبي علیه السلام ته مې وی چې راشه صاحب دلته یو پټې غوندې ارام وکړه دمه شي. تاسو اندازه ولګوئ چې د عربو ګرمي بیا د مکې ګرمي او بیا د ګټې سوري به څنګه سوري ده، په ګټه چې نور ولګي هغه ګرمه سونه ځي، مجبوري ده. وی نبی علیه السلام لږ غوندې سترګې ورلې او ما هغه شپونکي ته وی بچې څوک یې؟ نو د مکې د یو کافر غلام ووی چې دا پلانکي غلام یم، ما وپېژن. وی مې چې ماله به لږ پی راکړې؟ وی بلکل. نو ما سره یو جام و، په هغې باندې مې ټوکړه تړلې وه چې شګې خاورې پکې پرېونځي. وی هغه جام مې وله ورکړ. وی هغه هلک ته مې چې لاسونه وڅنډه، وی هغه لاس وڅنډل. وی مې چې دا غولانځه مو څنډه، وی غولانځه یې مو څنډله. وی دې کې راله پی ولشه. نو پی راله په هغه جام کې ولوشل. نو یا خو ګرم پی و، نو ما پکې لږې اوبه واچولې، یو پوټې لسی ترې جوړه شي او یخه شي. نو چې رالم نبي علیه السلام را پاسېدلی و، نو ما ورته وی صاحب دا وڅښه. نو هغه مې په پیغمبر علیه السلام وڅښله. او حضرت زبیر د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی. دې وخت کې د نبي علیه السلام سره دقه یوه رشته ده. د ابوبکر صدیق لور پې واده ده، خو وروسته دې وخت کې لا نه. هغه چې ته په سفر را روانو، مخې له راغی. وی هغه راله یو 2 جوړې جامې راکړې. وی موږ دپاره لوی غنیمت و. نو په مکه کې یو لوی کافر دی، سراقه.
سراقه وی چې زه ناست وم د ملګرو سره وی دی کې یو سړي راغی وی چېرې یو قافله مې ولیده د دریاب په غاړه روانه وه او کیدي د محمد قافلې صلی الله علیه وسلم. سراقم غټ بدماش وی ما ورته چې نه دا هغه نه ده وی ما مطلب دو چې بل څوک رانه مخکې نه شي مې چې دا هغه نه ده بل څوک دی را دا پلان کې اوس ته لاړو لږ موده مخکې لږ ساعت مخکې پلان کې په سفر لاړه به د هغه قافلې وی لږ ساعت کېناستم چې د دوی تمه قطع شي نو یې غلې غوندې پاڅېدم وی کور ته ننوتم نو یې وینځې ته مې چې دا اس بوزه او د کوټې شاته ودروه چې سنت بل څوک رانه مخکې نه شي د وسلو خان ګټمه نو یې د کوټې شاته زما اس ودرو او زینه سم پې واچول او یې زه په دروازه نه وتم چې څوک را باندې پې نه شي نو په کوټه به راوختم او یې د نیزې هغه سوکه مې په ځمکه خښه کړه او په نیزه مې ځان وروښویو او اس ته وختم او پونده مې ورکړه وی ځان مې ورسو وی چې مې ورسو نو د نبي علیه السلام قافله وه بس خوشحاله شم چې به دا خو سلو خان دی زه به وګټم وسله را سره ده توره نیزه را سره ده وی چې څنګه زه ورنږدې شومه وی سخته ځمکه وه سخته ځمکه او وی زما اس په هغه سخته ځمکه کې د خپې په ځمکه ننوتې او د سینې سینې ډوب شو وی پوه شم چې دا خو دوی خیرې وکړې وی ما ورته چې زه پوه شم چې ما ته هم خیرې وکړې بس ما معاف کې نو زه درنه واپس کېږم هېڅ نقصان درته نه رسوم وی نبي علیه السلام یې ډېره ښه ده وی معاف یې کړم وی چې معاف یې کړم او اصله مې چک ورکړه نو اس راووته ځمکې نه نو د عربو به فالونه نیول وی ما سره یو تیلی او په هغې کې ما سره د فال هغه غشي وی مې چې ته ودرېږه فال ګورمه وی غشي مې داسې وړاقول نو چې لاس مې وردن نه که غشي مې ته راوویسته نو په هغې یې لیکلي و لا چې دا کار به نه کې وی د غشي مې ونه منله وی بیا مې پې سور شومه وی بیا مې ور حمله کړلې چې په نیزه پې غزار کوم نو بیا مې اس د مخکو خپو سره د دې سینې پورې په ځمکه کې ښخ شو وی بیا مې ترې معافي وغوښته معاف یې کړم وی بیا مې غشي وړقول چې ورېږه پال ګورم وی بیا هغه غشي راووت چې راته وایي چې ګورې لا دا کار ونه کړې وی بیا مې غشي سره دوکه وکړه نافرماني مې وکړه 3 ځله مې د حملې کوشش وکړو او اس به مې ښخ شو په ځمکه کې بس وی مې چې بس خبره خلاصه ده دی الله مې معاف کې نو زما دا تاسو سره لوه ده چې خلک به درنه تمبوم او بل دا دي چې ما سره لیکل هم وکړې زه تاسو له امن در کوم لیکل وکړې وی د سرمنې یو ټوکړه وه نو په هغې راته لیکل وکړل ما له امان نامه راکړه وی زه اوس نو دا سراقه وی چې را رخصتېدم نو پیغمبر علیه السلام ماته چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم نو ما وخندل مې چې دا به غټې دعوې کوې اوس ته په خپل وطن کې ځای نشته بل وطن ته روانې او دعوه دې دومره غټه ده چې لکه د فارس د بادشاه د کسرا تاج بته علي او بنګړي ماله به راکوې د کسرا مثال خو هغه زمانه کې داسې و لکه د امریکې بادشاه چې خیر وی را رخصت شم نو په لاره چې به څوک مخې له راتلل او ما نه به یې تپوس کو نو ما به ورته دا لار ما کتلې ده دروغ به م نه وې ور کافر دروغ به م نه وې دا مې کتلې ده نو ټیک ده لار خو یې کتلې وه نو ما به ته خلک تمبول دشمن دی او خدای پې د پیغمبر علیه السلام دفاع کوي همغسې رونو ګورې وشوه دا سراقه بیا وروسته مسلمان شو او چې دی کله مسلمان شو او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاه علاقه فتح شوه چې کوم جرنیل و د فوج حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی د کسرا چې کوم خصوصي سامان دی هغه به یو ډبي کې بند کې ماله به فورا مدینې ته رالیږي هغه د نه پوټې هم ضایع نه شي او دا بریده به ماله رالیږي دا سراقه به ماله رالیږي سراقه ابن مالک نو چې علاقه فتح شوه نو د کسرا بادشاه چې کوم ضروري سامانو هغه ټول یې جمع کړ او فورا یې سړي له ورکړو دا مدینې ته عمر فاروق له ورسوه نو چې راویې رسول او هغه سامان یې اوس پړده نو تاج هم پکې پروت و د هغه جامې هم پکې وې د هغه خاص سامان بنګړي پکې نو استازي دوباره ولېږه وی بنګړي پکې نشته چا به طلب وکړو بنګړي را پیدا کا زه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم
نو چې دوباره سامان ولټو نو بنګړي پکې راووتل، نو هغه یې ورکړل. نو حضرت عمر بوره سراقه ته وی راشه اوسه وی د پیغمبر علیه السلام د هجرت په موقع ته څه ویلي وی ما ته ویلي چې سراقه ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم. وی تا هغه وخت سره څه وی؟ وی ما خو وی چې داسې ګپ لګئ، غټې دعوې کوي. وی راشه چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس دا هغه ارمان پوره کوو. نو مدینه منوره کې لویه جلسه جوړه کړه او سراقه ته په سر هغه د کسرا تاج کېښود او هغه بنګړي ول راواغېستل او په لاس کې ورته واچول. پیشنګویي د پیغمبر اسلام پوره شوه که نه شوه؟ بهر کیف دا د هجرت سفر خو د پیغمبر علیه السلام یو عظیمه کارنامه ده، یو لوی محنت او لوی مشقت هم دی، او د اسلام د سربلندۍ یو لوی ذریعه هم ده. نو دا باقي واقع به درته انشاءالله که موقع وه آینده جمعه کې بیان کړم، او د دې چې کوم مسائل دي وغیره او کومې فیدې دي دا به هم درته انشاءالله آینده جمعه کې بیان کړم.